أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. دی آیت مبارکنا عام طور آغا احکامات بیانیږي چې هغه د مال سره تعلق ساتي یا د زنانو سره تعلق ساتي. دیتا امور د تدبیر منزل وي یعنی د کورنۍ اندرونی مسائل ذکر کیږي او دا هم په هغه احکاماتو په ضمن کې راځي کم چې مخکې بیان مونږ ذکر کړو چې د نیکۍ کارونه ذکر کوي. لیس البر ان تولوا وجوهکم، دا ځینې د احکامات شروع دي. نو فرمای یسألونک تپوس کوي ستانا ماذا ينفقون چې څه شی خرج کی دوی. فرمای چې دا سوال صحابه کرامو کړو. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابو په شانتي خلق ما نه د دوی نه مخکې لیدلی دي او نه مې د دوی نه وروسته لیدلی دي. دوی به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پزول تپوسونه نه کول، د مقصد او د غرض تپوسونه به کول. نو اتلس یا نلس تپوسونه صحابه اکرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه کړي دي چې یو تپوس پاغه تپوسونه کې دا دی دا تپوس په دې نوعیت سره کړلی شو چې مونږ څومره خرج کو او په کم ځای کې خرج کو. نو دی آیت مبارکه کې د دې جواب ورکړی دی چې څومره خرج کول چې دا خو ستاسو د خپل همت خبره ده چې څومره خرج کوئ او په کم ځای کې خرج کوئ. نو هغه ځایونه دی آیت مبارکه کې بیان کړي دي او دی کې د زکات مسله نه ذکر کیږي ځکه چې زکات په والدینو باندې نه کیږي. دی کې انفاق واجبه یعنی هغه انفاق خرج کول چې د زکات نه علاوه وي. نو فرمای یسألونک تپوس کوي ستانا ماذا ينفقون چې څه شی خرج کی دوی. قلت ورته ووایا ما هغه انفقتم چې خرج کوي تاسو من خیر د څه خیر نه د مال نه. گویا چې دای اولنې شر ذکر کړلو چې تاسو کم خرج کوئ نو هغه به حلال مالی، خیر حلال مال ته ویل کیږي. نو فرمایي که تاسو خرج کوئ د الله په لار کې د الله د رضا دپاره نو دا به حلال مالی. فللوالدین نو د مور او پلار دپاره چونکې د الله تعالی نه پس په یو بنده باندې زیات حق د والدینو دی. نو اول نمبر والدین ذکر شول چې په والدینو باندې خرج کوئ، خاص طور باندې چې کله والدین هغه
ضعیف او د ګټې وټې نه وتی خپله ګټه نشي کولی او الوات چې دی هغه استطاعت لري نو په دغه موقع باندې خاص طور باندې په والدینو باندې خرچ کول فرمایي چې په والدینو باندې دا خرچ چې دی دا یعنی ډیر زیات اهم او ضروری دی او بلکې په حدیث شریف کې راځي انت ومالک لابیک یو صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا تپوس وکړلو چې زما پلار چې دی نو هغه داغه زما په مال کې لکه څه حیثیت دی او څومره حق دی او دا یو اوږد حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تو او ستا مال دا ستا د پلار دی نو فرمایي چې والاقربین او رشتہ داران لاول والدین ذکر شول دویم نمبر رشتہ داران ذکر کړي نو اول حق د والدینو دی چې هغه د یو انسان د حسن سلوک د ټول نه زیات حقدار دی او دویم نمبر رشتہ دار ځکه چې د رشتہ دار د کور حالات چې دي دا رشتہ دار ته معلومي او په رشتہ دار باندې چې دی نو هغه د ټول نه اول د رشتہ دار حق دی او فرمایي چې شرعي طور باندې طریقې کار هم دا دی چې څنګه یو سړی مړ شي نو د هغه میراث چې دی دا وارثانو ته میلاویږي نو په کم ترتیب چې دوی ته دا میراث میلاویږي کم سړی چې څومره په رشته کې نږدې نو هغه مقدمي د هغه حصه سیوایي او څومره یو سړی په رشته کې لرې کېږي نو هغه وروسته کېږي او حصه یې کمیږي په دغه ترتیب سره که چېرې یو سړی قرضدار شو یو سړی تاواني شو یو سړی باندې ډیر لوی غبن راغی لکه قتل وکړو او دیت پې راغی د سل اوښانو نو دغه دیت چې دی دا به د ده پوره رشتہ داران په شریک ورکوي نو دغه شان دی که یو سړی هغه تاواني شو په کاروبار کې او ډیر لوی قرضه پې راغله نو هم به د ده سره دا پیټې دغه رشتہ داران کم چې د ده وارثان جوړیږي په میراث کې دغه شان دغه خلک به د ده مرسته کوي په دغه موقع د تاوان باندې که چېرې د شریعت د دې خبرو لحاظ وساتلی شو نو په بازار کې به بیا سوالګري ختم شي سوالګري بیا نشي کېدلی هر سوالګری به خامخا د چا رشتہ داري خامخا به دغه په رشتہ دارانو کې هغه صاحب استطاعت خلک یي نو چې کله د یو سوالګري په رشتہ دارانو کې صاحب استطاعت خلک یي یا گزارې والا خلک یي نو که دغه خلک د خپل دغه رشتہ دار سره لاس واړی نو بیا به چاته د سوال کولو ضرورت نه راځي لاس اړولو بیا په طریقه باندې یا تا ولا یو ټیم راشن ولیږو نو یو ټیم راشن لیږل دا د سر نه ذمواري لره کول دي یو د هغه د مستقبل جوړول دي چې بای باره کې رشتہ داران کینی به یې زموږ په دې رشته کې پلانی سړی تاواني شوی دی پلانی سړی چې دی هغه مسکین شو
هغه خراب شولو او حالات ډیر خراب دي، د ده لپاره څه ترتیب جوړ کړلی شي چې دی دوباره ودرېږي په خپلو خپو باندې. د یې دپاره هغه پلانینګ کول، هغه چې په کم روزګار دی کولی شي هغه روزګار هغه له جوړول، دا د رشته دارانو ذمهواري ده. مونږ خو صرف رشته داري دې ته پرېښودې ده چې مړ شي نو بس لاړ به شو او د هغه په جنازه کې شرکت کو، بس د دغې نه علاوه نور رشته داري زمونږ هغه څه نه ده پاتې. واده یي چې په واده کې خو هغه د وینا خبرې چاته وینا وشي قضي، او په غم کې بیا مونږه بغیر د وینا نه ځو. نو صرف دغه یو د غم موقع داسې ده چې پای کې عام طور باندې ټول رشته داران په نظر راځي، لیکن په ژوندانه باندې هیڅوک په نظر نه راځي چې دا سړی په څه حالت کې دی، دته چې نه څه ضرورت دی، د وخت څنګه تیریږي. د عام طور چې مونږه رشته داري پالل یادو، خیر خبر اغستل. خیر خبر اغستل دغې ته وایي چې ته لاړ شې او تپوس ترې وکړې ستا څه صورت حال دی، تا ته څه مسله ده، ستا وخت څنګه تیریږي. نو دا شرعي اصول که چرې زموږ مسلمانان په دې عمل شروع کړي، نو یقینا دا کم سوالګري چې هغه بازارونو کې ګرځي دا به پاتې نشي، د هر سوالګري به خامخا رشته داري. نو فرمایي چې والیتاما او یتیمانان، نو د رشته دار نه پس حق د یتیم دی. یتیم هغه ماشوم ته ویلی کېږي چې د سهارا پلار وفات شي، نو دا چونکې هغه په خپله د کار روزګار نه وي، نو ده ته لاس ورکول او د ده پرورش کول او د ده ذمهواري اخیستل، دا د یو مسلمان معاشرې باندې لازم ده چې ده ته اړو دا احساس ونه شي چې زما پلار نشته دی، د هغې د وجې نه زما حالات کمزوري دي. نو فرمایي چې د یتیمانانو سره خاص طور باندې ښېګړه کول. نو دریم نمبر حق د یتیم بیان کړلی شو. که تاسو څه مال خرج کول غواړئ، د هغې مصرف چې دی هغه یو یتیم هم دی چې د ده سره مرسته وکړلی شي او ده ته دغه احساس اړ ور نه کړلی شي. او د دې نه وروسته چونکې هغه د قتال د جهاد حکم ذکر کوي، نو دا د هغې دپاره هم یو تمهید دی. په جهاد کې به خامخا خلک شهیدان کیږي، د هغه شهیدانو الوات چې دی د هغو سره مرسته کول پکار دي. که چېرې په یو معاشره کې د یتیمانانو سره خلک ښه رویه ساتي او د هغو پرورش کوي، نو بیا به د جهاد په موقع باندې چاته دا سوچ نه راځي چې یاره زه مړ شم زما بچي به څه کوي. هغه به محسوس کوي چې دا یو مسلمان معاشره ده، دې کې خلک د یتیمانانو خاص خیال ساتي، دا احساس به دته نه کېږي. والمساکین او مسکینان، غریبانان، عاجزان، دغه خلک هم ستاسو د انفاق مصرف دی چې تاسو د دوی سره مرسته وکړئ. نو اقربین په رشته دارانو کې چې کم مسکین دی د هغه اول حق دی، او کم چې رشته دار مسکین نه دی نو د ده دویم حق شولو. وابن السبیل او مسافر، فرمایي چې مسافر اگر چې مالدار سړی ولی نه لیکن دی چې کله په سفر کې د ده سره مرسته کول دا پکار دی.
تر دې پورې چې دله زکات ورکول هم جایز دي چې کله یو کس مسافر او داسې خو پخوانی زمانه کې به داسې وه چې کله به یو سړی په سفر کې ووتو نو ظاهره ده چې د هغه به خرج کېدو او د هغه به ګټه نه وه نو د هغو سره به د مرستې حکم کړلی شو او دې وخت کې خو هم داسې ده لیکن که فرض کې یو سړی عام طور باندې دا ده که یو سړی مالدار دی او د هغه سره یعنې د هغه اکاونټ شته دی او پای کې پیسې شته دی نو عام طور دوسې کس ته خو بیا ضرورت نه راځي دیو که هر ځای کې دی خپل پیسې نغدولی شي لیکن بیا هم دا چونکې قرآن پاک کې د دې ذکر راغلی دی نو بیا هم یو مالدار سړی که مسافري هغه ته هم د هغه سره مرسته کول هغه له زکات ورکول دا جایز دی وما تفعلوا من خیر وما هغه تفعلوا چې کوئ تاسو من خیر د څه نیکۍ نه فإن الله به علیم نو یقینا الله تعالی په دې عالم دی یعنی تاسو چې کم خرج کوئ کم یو نیکی کوئ نو الله تعالی ته دې علم دی داسې نه ده چې ستاسو دغه نیکی به ضایع شي بلکې الله تعالی ته د هغې علم دی د هغې اجر به تاسو ته میلاویږي یسألونک تپوس کوي ستانه ماذا ينفقون چې څه شی خرج کړي دوی قل ته ورته ووایه ما هغه انفقتم چې خرج کوئ تاسو من خیر د څه خیر نه د مال نه فللوالدین نو د مور پلار دپاره والاقربین او د رشته دارانو دپاره والیتامه او د یتیمانانو دپاره والمساکین او د مسکینانو دپاره وابن السبیل او د مسافرو دپاره وما او هغه تفعلو چې کوئ تاسو من خیر د څه نیکۍ نه فإن الله نو یقینا الله تعالی چې دی به په دې باندې عالم دی الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې پوره عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین